بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د خسو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو دپاره مې ډېره ښکلې او خوندوره او مزیداره قصه راوړې ده. د قصې نوم یا د قصې عنوان چې دی هغه د منظري خپل زوی منظر کوټي ته یو نصیحت دی یا د یو منظري او د انسان مقابله ده. قصې له به راځو. وایي چې پخوا په زمانه کې به د ځناورو او مارغانو د هر شي به خبرې کولې، د ټولو له به خبرې به یې کولې شوې، خبرې به ورله ورتلې، د انسانانو په شانې خبرې به یې کولې. په دغه زمانې کې وایي چې یو منظری او د هغه وړوکی بچی او منظر کوټی وړوکی شانتې دې منظري د خپل بچوړي ته یو ورځې نصیحت کوو چې بچوړه داسې کار به وکړي چې د الله تعالی په دې دنیا کې ډېر قسمه قسم مخلوق او قسمه قسم څیزونه پیدا شوي دي. الله ډېر څیزونه پیدا کړي دي، خو په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق داسې دی او داسې عجیبه او داسې یو چلګیت او یو داسې ناشنا مخلوق دی چې هغو ته بني آدم وایي او د بني آدمو نه به ځان ساتي. دغه ډېر چلولي مخلوق دی، لکه دیو نه به ځان ساتي. دا ډېر زورور مخلوق دی. د منظر کوټی ورته حیران شو، ورته وایي چې یاره بابا دا څنګه مخلوق دی؟ آیا د دوی لاسونه ډېر دي؟ څو لاسونه دي او څو خپې دي او سر یې څومره غټ دی او پنجې یې څومره تیره تیره دي او غاښونه یې څومره غټ دي، څومره تیره دي او نور څومره غټ دی؟ یعنې د هغه په پیمانه کې یا د هغه په سوچ کې د ځان په شان سوچ کوي چې زورور سیز یا زورور مخلوق هغه دی چې یاره د چا پنجې ډېرې غټې د منظري په شانتې یا د منظري په شانتې غټه جامه یې غټه خوله چې ژوندی سیز په خوله کې رانسي، یا د منظري په شانتې غټې غټې خپې، یا د بل ځناور په شانتې قسمه قسم غټ ځناوري په ځنګل کې چې یا د هغو په شانتې غټ وجود یا غټې غټې خپې چې ډېر هیبتناک او ډېر طاقتور زوروري، یا د هاتي په شانتې غټ وجود. د هغه دغه سوچ دغه لیول کې یا په دغه پیمانه هغه لګي. دا پلار یې ورته وایي چې نه بچو، د هغه نه بهتر څه لاسونه شته، نه یې پنجې شته، نه یې زموږ په شانې تیره غاښونه شته، نه یې د هاتیانو یا د نورو ځناورو په شانې غټ وجود شته. یو وړوکی ورکوټی شی دی او صرف دوه لاسونه یې دي، دوه یې خپې دي، یو کچ غوندې کې یو عام غوندې کې شی دی، ډېر وړوکی. خو نور هغه چې کوم دی نو هغه ډېر زیات چلولي شی دی، په چل ول او په دوکه کې ډېر کامیاب دی. الله وله پوهه او عقل ورکړلی و، لکه په دغه پوهه او په عقل باندې هغه ډېر زیات کامیاب دی، لکه د هغه سره څه نه کېږي. خیر دغه منظره د خپل زوی ته نصیحت وکړو، دغه ورځ تېره شي، وخت پکې منځ کې روان دی، تېرېږي چې دا منظر کوټی راغټ شو، خو یو تکړه یو پهلوان منظره ته جوړ شو. یو داسې منظره ته جوړ شو چې د سانډا امرشی ته جوړ شو او داسې غړمبار به یې خته چې هغه به د ځنګل په یو ګوټ کې غړمبار یې وکړو نو خواښه چې به کم ځناور و چې کم به د منظرو نه یېرېده نو په هغو به راپرپی راغی او هغه به زر خپلو سوړو ته خپلو غارونو ته ځایونو کې به پټ شو، ورننوته. په خوله کې چې به یې بوټي او دا ونې چې ژوندۍ ونې به یې راویسته خو به یې کېښودې او د دې نه علاوه سړګان او یا نور ځنګلي یا هوسۍ موسۍ وغیره دا نور شي نه شو یا نور ځناور شو، دا به په یو حمله کې چې په پې ورغی او چې جامه به یې پې کېښوده نو لکه دغه څیزونو به ترې بیا اړخ نه شو. خیر ښه په زور کې ښه په طاقت کې و، په ځوانۍ کې و، نوی ځوان شوی او ډېر په زور کې و. یو ورځ یې ورته د خپل پلار نصیحت رایاد شو چې یاره د انسان سره به زور ناز وي او د انسان مخې له به نه ورځي، د انسان په لاس ورغلې نو لکه خراب به دي. دی یې سوچ وکړي چې راشه زما پلار خو دا خبره کړې وه، خو زه خو ډېر زیات په زور کې یم او ډېر زیات په طاقت کې یم او د ځانه غټ ځناور زه رااچولی شم او دومره مې زور دی او دونه غړمباره زه کوم او دومره مې طاقت دی، زما سره به څوک مقابله کولی شي. خیر بس د ځان سره دا نیت وتړه چې بس هر څه چې خو زه به د انسان سره مقابله کوم، د بني آدم سره به مقابله کوم او د بني آدم سره به مقابله ګټم. زه به خپل پلار ته ویم چې داجي ته څه کوه، ته هسې وي چې مړه د بني آدمو نه به ځان ساتي، ته تیا شي یارېږي. د ده پلار ته خبره کړې وه چې بني آدم چې دی نو دا په ځنګل کې نه اوسېږي، دا په هواره باندې او په
سمو علاقو باندې اوسېږي، په ځنګل باندې په غرونو کې دی نه وي. بس دی د غره نه د خپل ځنګل نه دی یو ورځ په چل ول باندې وځي غلی غلی روان شي. روان دی چې کله دی داسې هوارې علاقې ته کوز شو، پټي مټي شروع شو، او داسې لرې لرې ته آبادیانې ښکارېدی، دې ځنګل ته یا دې غره ته نږدې څه پټي مټي دي. څه ګوري چې په دې پټي کې یو ناشنا منظر دی، یو انسان دی یا یو بني آدم دی، زمیندار دی او لګیا دی او یوه کوي، غوایانې په یوه تړلي دي، یوه کوي. ته ډېر حیران شو چې یاره دا څه ناشنا کار دی. دی ورغی په دغه سړي باندې اواز وکړو چې کاکا ښه چارې؟ هغه ورته وایي بچیه په خیر علي. چې ده ورته وایي چې کاکا دا تا څه ناشنا لوبه شروع کړله؟ وایي دا خو یوه کومه لګیا یم پټی اړوم. نو ده ورته بیا ویلي چې کاکا دا بني ادم ته پېژنې بني ادم څه شی دی او دا به په کوم ځای کې ماته میلاو شو؟ هغه ورته وایي چې ښه ته په بني ادم څه کوې او د بني ادم سره تا څه کار دی؟ زه بني ادم یم که نه، وایه ستا څه خبره ده؟ هغه ته وایي چې ښه ته بني ادم یې. نو بس کاکا وایي خو زه خو د بني ادم سره د مقابلې دپاره راغلی او زه به اوس تا سره مقابله کوم او زور به درسره ازمیم. او زما پلار ما ته دغه شانتې نصیحت کړی چې د بني ادم نه به ځان ساتې او ته د بني ادم سره زور مقابله نشي کولی. او زه لکه زه اوس ډېر په زور کې یم، ډېر په ځوانۍ کې یم، ما ته ځان طاقتور او زورور ښکاري او زه لکه تا سره مقابله کوم، زه به تا رها شوم او ستا نه به زه مقابله ګټم، نو لکه زه به خپل پلار ته بیا ویم. دغه زمیندار ورته وایي چې ښه لکه ته زما سره مقابله کوې؟ وایي چې هغه وایي چې اوهو دا خو ونه شوه. منظره یې وایي چې څنګه؟ وایي چې ما ته اوس دوه مسلې دي. یو خو مسله دا ده چې زما دا یو غوی چې دی نو دا ډېر بېکاره غوی دی، د کار نه دی، سوړ دی. او د ده د لاسه زما دا بل غوی هم له کاره وتی او زه د څه ټایم نه راغلی یم یوه کومه. او دا غوی چې دی نو دا له خر بچی تلی نه شو، لټ شوی دی. نو د ده د لاسه ما ته د مازدیګره د 2 ګنټو کار چې دی نو هغه به مازدیګر ماښام ته ورسي. نو ما چې دا یوه نه پوره کړي نو زه به اخر څنګه به دغه کومه دا ستا سره به زه څنګه مقابله کوم؟ منظره ورته وایي چې ښه کاکا ته غم مه کوه، دغه غوی دې لرې کړه او بس د دغه غوی په ځای به زه دا یوه راکاږم تا لپاره، دا یوه درسره زر زر پوره کوم چې بیا ته زما سره مقابله وکړي. د ده خو دا خیال یې د دې منظرې چې دغه به اسان کاري، زه به زور طاقت کړم او دا غویان مایان خو زه په یو چاپه کې اړوم په بله او یوه راښکو ده به څه کاري. خیر زمیندار ورته وایي راځه. زمیندار ولګي د یوې نه هغه یو غوایه پرانځي، دی راشي نو د ده په سټ باندې هغه څیزونه کېږدي او ویې تړي، ښه جوخت په هغه قلبه کې وتړي او شروع شي دا یوه پرې راکاږي او دی لګیا ښه په جوش کې ښه په زور کې او دا زور کوي لګیا او دا زمیندار ورته شاته په دې یوه باندې ښه پې زور کې ښه پې زور شو، ښه جوره یوه یې پې شروع کړله. منظره عجز داسې دی چې یو ګنټه دوه یوه یې وکړه که نه نو دا وجود یې داسې شو چې ذره شو، دی وایي چې زما دا وجود ټوټې شو غورځېږي چېرته، خو د شرمه اوس څه ویلی نه شي چې یاره که زه اوس دې زمیندار ته څه وایم چې یا زه ستړی شوی یم یا یې ونه شم کولی. نو دی وایي چې ته دغه منظره یې وایي چې اوس ما ته وایي چې ستا سره مقابله کوم او په لږه یوه راښودو باندې ستړی شو. په خپل د زور په طاقت کې او په دغه ځام کې او په غرور کې د زمیندار پې 3-4 ګنټې یې وکړي او ښه جوخته یې وپې وکړي. کله چې دا یوه خلاصه شي دی راپرانځي نو منظره یې داسې دی چې خولې دی او سا پې راماته شوی دی او په بد حال دی. دا زمیندار ورته وایي چې ولې ځوانه منظریه تا باندې خو سا رامات شوی دی، ډېر بد یو که څه چې ډېر ستړی شوې. منظره زر مراور کړي نه کاکا زه ښه برابر یم، ښه په سور کې یم او اوس هم ګوره زه په خپل طاقت کې یم، ګوره په خپله خبره زه ټینګ ولاړ یم، زه به ستا سره ګوره مقابله کوم او ته به زما سره مقابله کې. دغه زمیندار ته وایي چې هلکه اوس خو یوه بله مسله لګن تا ته خو ما ویلو چې 2 مسلې دي، یوه مسله خو جزا حل شو، تا زما سره یې وکړه کار دې وکړه، خو بله مسله اوس داسې ده چې زه خو سهار د کوره د یوې دپاره راوتی یم، نه مې د ځان سره څه توره اوزار راوړي
نه د جنګ په وردی کې یم او نه را سره بل څه د جنګ ساز و سامان شته. زه خو دغسې راغلی یم د یوې دپاره او ته چې کوم دی نو ته خو ښه تیار د جنګ دپاره راغلی ښه د جنګ وردي د اغوستې ده ښه برابر یې ښه پیټ پاټ یې نو داسې آیا څوک جنګ کولی شي؟ دا خو لکه انصاف نه دی که منظره ته و چې کاکا قیسې به نه کوي خو ځان کور ته رسوه او شا به ګوره خپله وردي دې راوړه وردي واچوه او تیار د وردۍ سره راشه او چې څه توره اوزار چې څه جنګي ساز و سامان چې څه شی د سره یې نو راوړه زه هېڅ شي نه یېرېږم. زمیندار ته و چې نه که نه که زما په کور کې وردي بدله کړه او د جنګ په وردۍ کې زه رالم او تا ولیدم نو ته به زما تښتېدلی دی و چې نه مړه کاکا دا ته څه خبرې کوې زه نه تښتمه. زمیندار ته و چې نه نه زما یقین نه راځي هلکه داسې ډېر خلک ډېر ځوانان دعوې کوي لافې کوي خو بیا چې کله وخت موقع راشي د مقابلې راشي نو بیا پسې دوړې ورپسې او تښتي بیا. منظره یې چې کاکا دا ته څه خبره کوې ستا زما په خوله یقین نشته زه هېڅ چېرې هم نه تښتمه که ته هر قسمه وردي اغوندې او که هر څه چل کې اغوند په دې ځای تا ته ولاړ یم ځان مقابلې له ځان رارسوه. زمیندار د منظري خبرو ته په یوه هم تیار نه منلو ته او ته و چې نه نه زما ستا په خبره یقین نه راځي. منظره ته و چې ښه لکه زه څه چل وکړم چې لکه ستا یقین راشي داسې څه کار به څه خبره به څه عمل به چې هغه زه وکړم چې ستا یقین راشي چې لکه زه نه تښتم. دا زمیندار ته و چې اره یو کار شته که هغه دې وکړو نو بیا به زما یقین راشي چې ته نه تښتې. منظره ورته و چې هغه څه دی نو دا زمیندار ورته و چې داسې کار به کوو چې زه به تا د خپو نه وتړم نو چې زه تا د خپو نه وتړم خو ظاهره دی چې بیا به چېرته تلی ته نه شي او بس زه به بیا لاړ شم د جنګ وردي به واغوندم او خپل اوزار ساز و سامان به راولم او بیا به راشم. منظره ورته و چې او کاکا دا دې ډېره صحیح خبره وکړه او بس ته زما لاس او خپې وتړه لاس خو جداغه نه خو ټولې خپې که نه او وایي چې بس ته زما خپې وتړه او بیا خو ظاهره خبره چې بیا زه نه شم تښتېدلی بیا به ستا یقین والي او بس بیا ته لاړ شه او خپل د جنګ وردي واغونده او بیا ته راشه. زمیندار ورته وایي چې روغه ده چې ته پرې خوشحاله نو بس بیا خو شوې ده. بس منظره یو ته قلاره د مزې سملي او دا زمیندار د خپلو غوایانو نه هغه پړي راپرانځي الاول وله دا مخکې خپې وتړي هغه ښکلې مزېدارې او بیا وله دا وروستۍ خپې ښه کلکې وتړي ښې مضبوطې او بیا دغه دواړه خپې مخکې وروسته دغه دواړه جوړه یو بل سره یو ځای کړي ټول یې وتړي لکه څنګه چې خلک څاورۍ ذبحه کوي او مخکې خپې وتړي بیا شاته بیا هغه جوړه په یو بل پورې وتړي مکمل اسکنجه کړي. دا منظره چې دی نو دا یې مکمل اسکنجه کړو دغسې راوتړو چې کله زمیندار ته پته ولګېدې چې یاره منظره مې ښه اسکنجه کړی دی ښه ټیټ مې وتړو بیا لاړ قلاره د مې چې کوم د غویانو د یوې د شړلو دپاره چې کوم هغه تېره لښته یې نری هغه لښته یې پسې راواغسته او راغی په دې منظري راکړه ډزه وهه د دې منظري په دې ملا یې راایښي دا منظره د ده دا غړمبار خېږي کله په یو ډډه اوړي کله په بل ډډه اوړي خو هلته خپې ټولې تړلی شوي دي پاڅېدی شي نه تښتېدی شي نه بل څه دغه سره شته نه خو چې یوه ډډه یې ډېره خوږ شي ورغړي په بله ډډه واوړي چې بله یې خوږ شي په بله واړه دا چغې وایي دا روړي وایي دا غړمبار خېږي او ده ته وایي چې کاکا دا ته زما سره څه تا خو زه مړ کړم او تا خو زه ذرې کړم او تا خو زما بیړه چاپه کړه خو کاکا یې چې هلته قلاریږي نه وهي خو دومره یې ووهي چې دغه خبره چې دا بوس اوس خیتې جوړ کړ شونه صابی کړي او داسې ووایي چې دا بدن یې ټول تغمې چې کله د ډېر وهلو نه پس دا منظره د بېهوشه کېدو ته نږدې شو دومره شي چې انتهایي بېخوده شي نو بس دا کاکا ترې قلار شي دغه زمیندار ترې قلار شي او بیا وله دواړه خپې پرانځي څلور واړه او په دې غوږ کې ورته ووایي چې بچیا چې پلار درته کوم نصیحت کړی او کومه خبره کړې وه نو ته د پلار نه یې ته د پلار زوی او ته د خپل پلار خبره منه او هر پلار له پکار دی چې د خپل بچي خبره ومني او ستا پلار چې کوم دی نو تا ته صحیح خبره کړې وه او د پلار نصیحت دې نه منو نو نن خپل حل وینه چې دا ستا دا حل یادي که نه ته به آینده لپاره خپلو نوسو ته هم بیا نصیحت کوې چې ګورې د خپل پلار نصیحت په منئ چې هغو ته کم نصیحت کوو نو هغه به کوئ او د انسان نه ګورې واقعي چې ځان ساته بني آدم الله پاک په مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات پیدا کړی دا په ټولو مخلوقاتو بر دی چې هر قسمه مخلوق دی چې هر قسمه څیز دی په مخلوقاتو کې په ټولو مخلوقاتو کې اشرف یعنی ښه چې کوم دی بهتر مخلوق هغه بني آدم دی نو ته به د داسې کار وکړې چې ته به د خپل پلار یو خبره هم بیا چېرته هم به بیا نه غورځې. منظره خو دغه خبرې هوري خو نورې دومره والی او دومره ډبولی او سا هغه په یوه کې دومره راښکو دی
چې هغه عجز درب نه وتی. کاکا ولږي خپله غوایان د ځانه مخکې کېو، خپل نور لور مور او څیزونه میزونه واوړه، ښه لارې د مدي خپل کور ته روان چې خپل کلي ته، او منظره یې پروت وي دغه غرمه پرې تېره شي. چې کله پرې غرمه تېره شي مازدیګر شي ماښام شي چې تیاره لګېدو ته شي، نو دی دومره شي چې ایله دی په دې خپلو خپو ودرېږي په ډډه او ډېر په تکلیف سره، او دا بدن یې ټول دردونه کوي، ټول بدن یې خوږېږي. څه دومره ایله اول په یوه ستړی کړی چې د هغې نه د هغه بد حل و، او څه بیا په دې لښته دومره والی چې شنه صابه کړی. دی ډېر په تکلیف او ډېر په قلاره او دا د خولې نه د تکلیف نه اوازونه خېږي، دا سپمونه کوي، را روان چې نیمې شپې ته خپل غار ته خپل ځای ته راورسي. هلته چې څنګه راشي غرب شي چې په خپل غار کې راوغورځېږي، د ډېره لاسو بېدمۍ نه لاسو خپو نه یې دم وتی، د لاسو خپو نه نه زما خولې له لاسه راځي، خو ځناور د خپو نه یې دم وتی راوغورځېږي. نو هغه پلار یې چې کوم بوډا شوی یا پسې رامنډې کړه، ته وایي بچیه څه چلو شو، او ته چېرته تللی وې دا دومره ناوخته رالې؟ دې ته وایي چې بابا توبې وباسه، او ته لکه ما معاف کړه، او ما په زړه کې ستا خبرې ته کوز کتلي او ستا خبره ما نه منله، او زما دا خیال و چې د ده دا خبره صحیح نه ده او د ده دا خبره غلطه ده، او د دغې دپاره زه تللی ما د انسان سره د بني ادم سره مې مقابله کوله، او هغه بني ادم نن زما دا حل کو، زه یې په لښتو والی یم، بابا زه یې په لښتو والی یم، خو شنه صابه کړم، بس ته ما معاف کړه. آینده دپاره به زه ستاسو چېرته یوه خبره هم زه چېرته نه د غوږه وباسم نه به یې د ړنه وباسم، او نه به زه ستا نافرماني کوم، او د نن نه بعد به زه خپل بچو له هم دا لیکلي ورکوم چې د بني ادم نومې شیز نه د دوی نه به ځان ساتئ. نو دا وه زموږ نن یو ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره قصه. په دې قصه کې دا یو سبق نیم درته زه د خپل طرف نه ووایم چې یو خو دا خبره چې همیش د خپل مشر یا د خپل پلار د ده خبره به غورځوئ نه، دې ته به دا سوچ نه کوئ چې مړه دی په څه پوهېږي سړیه. زموږ په دې نن سبا زمانه کې اکثر زموږ د هلکان چې کوم دي دا نوي زلمي چې شي نوي ځوانان شي یا د انټرنیټ په دې دنیا کې یا هر څه چې دی څه لږ ډېر یو څو کتابونه وایي څه لږ ډېر تعلیمي حاصل کړي او څه لږ ډېر چې کوم دی نو ښکته بره شي، نو بیا ورته ځان داسې افلاطون ورته ځان ښکاري، څه ارسطو ورته ځان ښکاري چې یعنې زه خو ډېر زیات هوښیار یم او د ډېرو قصو نه ډېرو خبرو نه خبر یم، نو بیا ورته د پلار دا خبرې ورته څه ګپ غوندې کې ښکاري چې چېرته پلار نیکه دوی ورته څه نصیحت کوي، څه خبره ښیي چې لکه بچیه د دې څیز نه ځان ساته یا دا کار مه کوه یا فلانکي ځای ته مه ځه، نو دله پې قهر هم ورځي او دغه ورته ګپ هم ښکاري. او بعضې خو الله دې ورته هدایت وکړي داسې پکې چې د پلار په مخ او پلار ته داسې خبره کوي چې داجي یا بابا ته په څه پوهېږي سړیه، هغه ستا بېله زمانه هغه زمانې هغه وختلې ده او دا زمانه بدله ده، ته اوس په دې کې نه الله دې نه کړي، الله دې د نیک د هدایت نصیب وکړي. داسې پکې ډېر ځوانان زلمي چې د خپلو پلارانو د خپلو مشرانو ډېره بېمخي ډېره نافرماني کوي، نو دغه شان نه ده پکار. زموږ دین او باقاعده زموږ چې کوم کلتور دی د پښتو دغه موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ د خپل پلار یا بېمخي وکړو یا د هغه خبره کته وغورځو، نو د دغې خبرې به خیال ساتو چې خاص کر پلار چې شو نو پلار د پلار مثال خو د غر دی او د دې څه برابر نشته لکه په رشته کې، نو پلار ته به څنګه یو انسان یا مخې ته ودرېږي یا به د هغه خبره کته غورځوي یا به د هغې نه انکار کوي، لکه چې ځان ته کې نو لکه دا خبره خو لکه ماته ممکنه نه ښکاري، خو چې څوک یې کوي نو هغه ته دې الله هدایت نصیب کړي. او لنډ سوچ او لنډه خبره دا پکار ده که انسان د آخرت فکر نه کوي چېرې په هغه جهان کې به زمانه الله تپوس کوي چېرې تا خپل پلار نافرماني ولې کوله یا بېمخي ولې کوله، دغه که چا هېر کړي خو بیا دې دغه لنډ سوچ وکړي لکه زه د خپل پلار سره کم سلوک کوم کم عمل کومه څنګه خوی ورسره ساتم دغه خوی به سبا زما بچی زما سره کوي. دغه پکې لاول د دنیا چې څنګه د خپل مور پلار سره سلوک وکړو څنګه خوی دې وساتم همدغه شانتې خوی به ستا را روان اولاد چې دی هغه به ستا سره ساتي. نو یو خو دغه خبره او بل دا خبره چې مور پلار له الله ډېر لوی درجه ورکړله ډېر غټ مقام یې ورکړی دی، نو د مور پلار مخې ته وایي اوف کول چې کوم دی نو دا هم نه دي پکار، نو اوف کول خو ډېره لږه ډېره وړوکې خبره ده، زموږ خلک ډېر د دې نه ډېر تر لرې ځي. الله دې ورته هدایت وکړي چې د ده خیال وساتو او د خپل مور پلار خدمت وکړو. او زما په خیال چې حدیث هم دی خو نه به ځو ځکه چې خبرې به رانه خطا شي، خو چې په چاته
په خپل مور و پلار په بوډاوالي کې میلاو شي، یعنې داسې نصیب یې کړی چې دی په لاس خپور وکړي او په خپله ټیک ټاک یو برابر یو مور و پلار د ده سره او ژوندي ورته الله دې ورته ساتي او بوډاګان شي، ضعیفان شي، بوډاګان شي او دی د هغو خدمت وکړي، نو بس ټیک ټاک جنت دی، پای کې بیا اخوا په هغې کې دومره خبرې پکې نشته. نو د مور پلار خدمت هلکه مور پلار څوک چې خو خپل مور پلار د ځان د ځان خدمت په څوک نه کوي یاره، دومره اسانه موقع چې په خپل کور کې درته دغه جنت ناست مور ده درته ناست سره پلار درته ناست د جنت دروازه ده، نو چې زه د هغو خدمت نه کوې نو د چا به کوې چې د خپل مور پلار خدمت کوي او جنت پرې وګټي. ډېر اسان کار دی. نو د خپل مور پلار ادب کوو، خدمت کوو، د هغو خیال ساتو، د هغو فرمانبرداري کوو او دا ورته نه وایو چې یاره بابا یا داجي مړه ته نه پوهېږي سړی ستا هغه وخت بدل او دا اوس بدل دی او دا خبرې اوس نه دي، نو بیا به زمونږ دغه شان حل لکه څنګه چې منظرکوټي دا شو او زمونږ پلاران یا زمونږ مشران چې مونږ د کمې خبرې نه منې کوي او که مونږ هغه بیا هم کوو نو دغسې به مونږ په لختو او په چوکو باندې وهلی کېږو لکه څنګه چې دغه منظرکوټی ووالی شو. یو دغه خبره شوه او بل دغه خبره چې دغه خو ظاهره خبره چې انسان چې دی دا اشرف المخلوقات دی، په ټولو مخلوقانو باندې بر دی او په ټولو مخلوقانو کې اشرف دی، ښه دی پکې، بهتر دی پکې، نو په دغه خبره باندې مونږ د الله تعالی شکر ادا کړو چې یاره مونږ یې په داسې یو غوره مخلوق کې پیدا کړو او په مونږ باندې احسان وکړو او بیا په دې خبره شکر ادا کړو چې یاره دا خو زموږ اختیار نه و چې الله مونږ په دغه کې پیدا کولو په مسلمانانو کورنو کې مونږ پیدا کولو دا خو د الله اختیار او دغه انعام او دغه یې په مونږ وکړو چې یاره مونږ یې د مسلمانانو په کورنو کې پیدا کړو، په دې باندې د الله نور هم لاک او کرور پیرې شکر. او دغه زموږ نننۍ ښکلې خوندوره او مزیداره قصه او انشاءالله امید دی چې ستاسو به خوښه شوي که خیر د نورو قصو سره د نورو ویډیوګانو سره د ما سره اوسېږئ او هېڅ چېرې مه ځئ، ښه ده او بس اوسئ، الله هم ښه ساته، د الله په امان.